د لوی خدای په نامه د خبرونو سرچینې د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي سره د بهرنیو چارو وزارت مالیه او اداري مرستې لیدنه د ترکمنستان د نفت او غازو دیرشم نړیوال نندارتون په څنډه کې په سوداګریزو چارو کې د ترکمنستان د ولسمشر له مرستیال سره د مولوي نورالدین عزیزي لیدنه او پاکستان کې د بندرونو د تړل کېدو له امله د خوراکي توکو د قیمتونو لوړېدل. د لیو مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنوونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبې د روان کال د لړم لومړۍ نیټه ده. زه یم دا بشپړ خبرونه دي. د بهرنیو چارو وزارت مالیې او ادارې مرستیال ډاکټر محمد نعیم د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي یو شیاو یونګ سره وکتل. بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دې کتنه کې د بېلابېلو دوه اړخیزو موضوعاتو سربیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر وروستۍ کړکېچ خبرې شوې دي. ډاکټر محمد نعیم په دې کتنه کې ویلي چې اسلامي امارت له ټولو هیوادونو سره د متقابل اړیکو پر بنسټ تعامل ته ژمن دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو په وړاندې وکاروي. ورته مهال یو شیاو یونګ ویلي چې چین له افغانستان سره د اوږدمهاله او پر متقابل درناوي ولاړ اړیکو د پیاوړتیا هیله لري او د دې هیواد د ملي حاکمیت او ارزښتونو درناوی کوي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د ترکمنستان د نفت او غازو دیرشم نړیوال نندارتون او کنفرانس په څنډه کې په سوداګریزو چارو کې د ترکمنستان د ولسمشر له مرستیال نوکرقلي اتاقلیوف سره وکتل. د ترکمنستان د ولسمشر مرستیال په افغانستان کې د صنعت پر وده خوشي وښوده او د افغاني محصولاتو د واردولو لپاره یې لیوالتیا وښوده او د دې څانګې د کابل او مزار شریف له صنعتي پارکونو د لیدنې په موخه د افغانستان ته د ترکمن پلاوي د سولو او په ترکمنستان کې د افغان ترکمن ناستې د جوړېدو خبرې وکړې. دغه راز نوکرقلي اتاقلیوف له نورالدین عزیزي سره د ترکمنستان په کوشکه ښار کې د افغانستان، قزاقستان او ترکمنستان ترمنځ د سوداګري او ترانزیت د اسانتیا لپاره د یوه لوژستیکي مرکز پر جوړېدو خبرې کړې دي. عدلیې وزارت وایي چې د لوګر ولایت د مرکز پلالم اړوند آبچکان دښته کې 15,470 جریبه ځمکه اماراتي تصویب شوه. د یاد وزارت په وینا چې د مرکزي زون د غصب شوي اماراتي ځمکو قضیو ته د رسیدنې اقتصادي محکمې د پریکړې له مخې دا ځمکه اماراتي تصویب شوې ده. او وروستی خبر ده چې د سوداګریزو او ترانزیتي لارو په ځانګړې توګه د تورخم لارې بندېدو سره په پاکستان کې د سبزیجاتو او میوو بیې د پام وړ لوړې شوي او د دغه هیواد وګړي د بیو له بېحده لوړېدو شکایت کوي. د راپورونو له مخې د دغه لارو د تړل کېدو له امله د پاکستان په بازارونو کې یو شمېر سبزیجات او میوې کمې شوي او بیې هم بېساره توګه لوړې شوي دي. راپورونه وایي چې په پاکستان کې د رومیانو بیې د چرګ له غوښې لوړې شوي او په بازارونو کې 1 کیلو رومیان په 600 او 700 کلدارې، خو د چرګ 1 کیلو غوښه بیا په 320 کلدارې پلورل کیږي. هلته پلورونکي وایي چې مخکې چې له افغانستان څخه یې واردات لرل، میوې یې په ټیټ قیمت پلورلې، مګر اوس چې د تورخم لاړه تړل شوې ده 1 کیلو انار تر 200 کلدارو او د انګورو 1 کیلو بیا تر 1300 کلدارو پورې رسیدلې ده. قدرمنونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.